د دې ځوانانو څخه داسې خلک جوړ شي چې نن محصلین دي سبا وزیران دي، نن محصلین دي سبا والیان دي، نن طالبان دي سبا قاضیان دي. د دغه دپاره د افغانستان د ولس بودیجه په تاسې مصرفیږي. نو تاسې چې دغه میدان ته ځان وړاندې کړئ، تاسې یو وعده وکړه د دې ملت سره او تاسې په ذمه کې یو مسؤلیت ولودئ چې دا ستاسې ژوند تېرول، وخت تېرول، نور ستاسې د خپله ځواني ستاسې سره یو امانت، دغه امانت په صحیح شکل باندې سرته رسوئ. په د خپل تحصیلي میدان کې، په تدریس کې او په تعلم کې او د استادانو څخه په اخذ کې، په مطالعه کې، په تحقیقاتو کې کوشش وکړئ چې وخت درڅخه ضایع نه شي. زه چې داسې محصل غواړم چې ته فارغه سې، د افغانستان په جامعه کې دومره اعتبار ولرې چې هم ولایت وکولای سې، هم وزارت وکولای سې، هم ولسوالي وکولای سې، هم په شفاخانه کې ډاکټر سې، هم په میدان کې پیلوټ سې او هم انجینر سې. دغه څوک دی غواړم، زه دې په خدمت کې یم، هر څه مو در تاسې قربان دي.